د اغیزمن لوبغاړي قانون دی لغوه شي. سچن ټنډولکر د آی پی ایل لپاره نوي بدلونونه غوښتي. د هند کرکټ ستر افسانوي لوبغاړي سچن ټنډولکر د آی پی ایل سیالیو د لا متوازن کولو لپاره د مهمو بدلونونو وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې د اغیزمن لوبغاړي قانون باید له منځه ولاړ شي. ټنډولکر ویلي د شل اوريزه کرکټ بڼه لا وړاندې د توپوهونکو په ګټه ده او کله چې لوبډلې د اضافي توپوهونکو د کارولو فرصت ترلاسه کوي نو د توپوهونکو او توپچونکو ترمنځ توازن لا زیات له منځه ځي. هغه د ځواکمن پړاو په اړه هم نوې وړاندیز وړاندې کړی دی. ویلي دي چې د شپږ اورونو پر ځای د لومړي څلور اورونه د توپوهونکو ځانګړی پړاو وي خو پاتې دوه اورونه د سیالي لوبډلې لوبډلمشر د لوبې په هر پړاو کې د خپلې خوښې له مخې وکاروي څو د لوبې کنټرول ښه وساتل شي. ټنډولکر هم دا راز وړاندیز کړی چې یو توپچونکي ته د څلورو پر ځای د پنځو اورونو د اچولو اجازه ورکړل شي او دغه په وینا که غوره توپوهونکي کولی شي ټول شل اورونه ولوبوي نو غوره توپچونکي هم باید د خپلې لوبډلې لپاره د یو اضافي اور ترسره کولو حق ولري. د نوموړي په باور دا بدلونونه به د توپوهونکو او توپچونکو ترمنځ له لاسه وتلي توازن بیرته راولي او سیالۍ به لا جذابې او عادلانه شي.